بسم الله الرحمن الرحیم. د هند وتلی اداکار او د بالیوډ سینما نوموتی ستوری عرفان خان د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د هندي سینما وتلی ستوری عرفان خان چې تیرو کابو 3 لسیزو راهیسې په بالیوډ کې د اداکارۍ رول ترسره کاوه، نن د روانې اپریل میاشتې په 9 نیټه د 53 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. نوموړی له 1988 زیږدیز کال را په دې خوا په هالیوډ سینما کې فعالیت پیلاوه. لومړنی فلم یې چې عرفان خان پکې راڅرګند شو سلام ممبئی و، چې په 1988 زیږدیز کال کې د سینما په پرده راښکاره شو. له هغه راوروسته یې تر 100 زیاتو فلمونو کې کار وکړ او د نړۍ په کچه یې ځان ته زیات مینوال وموندل. 2 کاله وړاندې د 2013 زیږدیز کال په مارچ کې نوموړی په تیمور ناروغۍ باندې اخته شو او د یو څه وخت لپاره له سینمایي ژوند نه لرې شو. نوموړی په بریتانیا کې د خپلې ناروغۍ له امله شاوخوا 2 میاشتې بستر شو. عرفان خان په خپل هنري ژوند کې ډېرې زیاتې جایزې هم ترلاسه کړې وې، چې له ډلې یوه په 2014 زیږدیز کال کې د کانز فستیوال پر مهال د لنچ باکس فلم د خلکو د خوښې لوبغاړي ایوارډ ترلاسه کول و. دا یوازینی هندي فلم و چې په هغه کال کې یې د لندن فلم فستیوال لپاره غوره شوی و. دغه هندي توکمي مسلمان فلمي اداکار داسې مهال د سرطان له امله ابدي ژوند ته لبیک وایي چې نړۍ او هند د کرونا تر جدي ناورین لاندې دی. عرفان خان له تیرو 2 کلونو راهیسې له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوله چې نن د ممبئی کوکیبین امباني روغتون کې ومړ. د یاد شوي نوموتی ستوري د مړینې خبر فلم جوړونکی شجید سرکار خپور کړ. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د عرفان خان مور هم د 90 کلونو په عمر وفات شوه.